تیره پنجشنبه خوست کې مرګونې ترافیکي پیښه رامنځته شوه چې له امله یو تن مړ او شپږ نور ټپیان شوي وو. په دې پیښه کې یو ډن ټرک موټر د ویډز 3 موټرسایکلانو او یوې رکشې سره ټکر کړی وو. د خوست اوسیدونکي له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې د ډرایورۍ پر مهال احتیاط کار واخلي څو ځان او نور کسان یې خوندي ساتلی وي. دوی په دغه ولایت کې شته سړکونه د تیز رفتار لپاره مناسب نه بولي او په خبره که ترافیکو مدیریت خپل قوانین سخت کړي د ترافیکي پیښو مخه به نیول شوې وي. وړې ژوندکي دي، ماشومان دي، ستړي هلک دی نه پلور او تره او مشر ورور ورته ګټلې وي په داسې رفتار کې چې خدای نخواسته چې یوه پیښه نه وشي بیا سبو ته پوڅینه تښتوي ننوت یا تښتوي. آشا کوي موږ دا غوښتنه ده چې مقصد دی ارام لوټ شي ورېره لوټ شي چې یوه ګمټه کې رسېږي هغه خلک په 2 کې دا ورسېږي په نیمه کې رسېږي په 1 کې دا ورسېږي. د نه مې دا غوښتنه ده د هغه په کوم چې خپل د دنیا سره خپل ځون سره ظلم مه کوي. دغه خوست ولایت چې دی د نورو ولایتو په نسبت یو څه کوچنی دی نو ترافیکي پیښې پکې په اوس وخت کې زیات لکه مثلا کوم خلک چې مخکې له جګړو وژل کېده هماغه خلک اوس دغه د ټکرو له وجې وژل کېږي. چې غوښتنه مو له حکومت دغه ده چې په دې برخه کې باید یو څه اقدام وکړي تر څو دغه د رشکو ډریورانو ته هم یو داسې څه رامنځته کړي چې دوی دغه د ټکرو نه هم ځانونه بچ کړي او بل دغه کوچني ماشومان دې ته پرې نه ږدي. ځینې کورنۍ هم په دې کې باید دوی کورنۍ دې ته اجازه ورنه کړي چې ماشومان د رشکو ډریوران کې یا کومه بله وظیفه ورکړي چې هماغه له وجې ټکر رامنځته شي. هاخوا بیا په خوست کې د ترافیک مدیریت مسؤلین وایي چې دوی تیر کال 2609 کسانو ته لایسنسونه ویشلي وو څو د ترافیکي قوانینو سره موټر چلوونکي بلد شوي وي. د دوی په خبره هڅه کوي چې ټولو ډرایورانو ته د بېلابېلو لارو د ترافیکي قوانینو لارښوونه وکړي. په تیر کال کې موږ 2609 لیسنسونه توزیع کړي دي چې هغه په 3 کټګوریو کې دي: جدید او تجدید او مسنه. د خوستمیشتو د والدینو نه او د مکاتبو د استادانو د مدارسو د استادانو نه هیله او خاص دا ده چې خپل شاګردانو ته خپل بچیانو ته په هر وخت کې دا توصیه وکړي چې د موټر چلولو په وخت کې د فورا احتیاط او تدبیر او سوچ نه کار واخلي او په دا کې موږ سره د ترافیک مدیریت سره دی باید فورا همکار شي او همکاري وکړي. د یوه طرف نه مو د مول او د ژوند او د بل خوستمیشتي یا مطلق د افغاني ژوند سوتلی شوی وي او بل طرف ته به ترافیکي نظم رامنځته شوی وي. شنونکي د ترافیکي پیښو لامل تر ډیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی، د لایسنسونو نه اخیستل، ماشومانو ته موټر ورکول او د ترافیکي نښو نه درلودل یادوي.